طالبان د پاکستان له ایالتونو ولې او د چا لپاره چنده راټولوي؟ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په لارښوونه او د افغانستان د لومړي وزیر ملا محمد حسن اخند په منظورۍ نوموړی د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو کې د بسپنې د ټولولو مسؤل ټاکل شوی دی. په خپاره شوي رسمي لیک کې راغلي چې د طالبانو د لومړي وزیر په لارښوونه د دغه ډلې د مشر په لارښوونه د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو کې د مرستو راټولولو لپاره څو کسان ګمارل شوي دي. دغه مکتوب پر بنسټ چې 8 ورځپاڼې ته رسېدلی، مولوي عبدالقدیر چې په احمد حاجي مشهور دی په پاکستان کې د بسپنې د ټولولو عمومي مسؤل ټاکل شوی دی. د حکم د روان کال د زمري د میاشتې په 25مه نیټه د پنجشنبې په ورځ د ملا هیبت الله اخندزاده لخوا لومړي وزیر ته ورکړل شو. د دې مکتوب له مخې په سند صوبه کې د چندې د ټولګي مسؤل مولوي محمد طاهر انوري، د خیبر پښتونخوا ایالت مسؤل مولوي نجیب الله او د غراض د پنجاب صوبې مسؤل مولوي محمد زبیر دی او حاجي محمد په بلوچستان ایالت کې د مرستو د راټولولو د مسؤل په توګه ټاکل شوی دی. په دغه مکتوب کې راغلي دي د دغه مکتوب له صادرېدو وروسته د هغه کسانو په استثنا کې چې د چندې د راټولولو یا چنده د مسؤلینو په توګه معرفي شوي د هغه کسانو فعالیتونه چې په دې موده کې د طالبانو تر نامه لاندې په دې کار بوخت دي په پاکستان کې به سازمانونه په بشپړه توګه ودرول شي. د یادونې وړ ده چې طالبانو له تیر حکومت سره د جګړې پر مهال د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې مرستې راټولولې. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.